تازه خبر نازیه اقبال او جاوید فضا د ژوند لارې سره بیلې کړې خو ولې نازیه اقبال مجبوره شوه چې د خاوند څخه طلاق واخلي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ، ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په ویډیو کې ډېر څه پراته دي، که خوښه مو شوه در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. د پښتو ژبې نوموتې سندرغاړې نازیه اقبال له خپل افغان خاوند جاوید فضا څخه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله طلاق واخیست او خاوند یې هم طلاق ومانه. نن په ټولنیزو رسنیو کې یوه تازه ویډیو خپره شوې چې په دې ویډیو کې نازیه اقبال ډېره په ناهیلۍ له خپل افغان خاوند جاوید فضا څخه طلاق غواړي او هغه هم له ځنډ پرته طلاق ورکړی دی. د طلاق شیبې تاسو هم وګورئ. نازیه اقبال ته په ما طلاق یې، نازیه اقبال ته په ما طلاق یې، نازیه اقبال ته په ما طلاق. دوستانو په ویډیو کې ښکاري چې نازیه اقبال له خپل افغان خاوند جاوید فضا څخه غواړي چې نور دې طلاق ورکړي. هغه هم 3 ځلې خپلې مېرمنې ته د هغې په خوښه د طلاق ورکولو نوم تکرار کړ او رخصت یې کړه. د اسلامي قانون له مخې هم یو مسلمان خپلې ښځې ته د 3 طلاقونو ورکولو اجازه لري چې د طلاق توري 3 ځلې پکې تکرار کړي. دوی هم په دې ډول سره له یو بل جلا شول. په ټولنیزو رسنیو هم د دې مشهورې جوړې په تړاو ډول ډول نظرونه خپریږي چې ولې دغه جوړه له ډېر وخت وروسته له یو بل جلا شول. خو د نازیه اقبال له څېرې ښکاري چې د دوی ترمنځ طلاق د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوی دی. څه وخت وړاندې نازیه اقبال خبر ورکړی و چې نوموړی د خپلو اولادونو سره یو ځای د پلازمین اسلام آباد څخه د لندن په لور تللی او هلته به نور باقي ژوند ټول تیر کړي. نازیه اقبال د پښتو ژبې وتلې سندرغاړه بلل کیږي. نازیه اقبال تر دا مهاله د 6 اولادونو مور ده. جالبه خو لا دا ده چې نازیه اقبال له ماشومتوب څخه سندرو ویلو ته راوتلې وه. هغه وخت د 7 کلونو په عمر وه چې سندرې یې پیل کړي چې تر نن ورځې پورې په پښتنو کې یو ستر شهرت پیدا کړ. دا هم معلومه نه ده چې د نازیه اقبال دغه 6 اولادونه به له پلار او یا هم له مور سره پاتې شي. په دې اړه لا دواړه څه نه دي ویلي، خو ممکن په دې اړه تاوده بحثونه وروسته راوپارول شي. نازیه اقبال په پښتو ژبه بې حسابه په زرګونه سندرې د هر پښتون په ذوق ویلې دي. نازیه هغه څوک وه چې په اوسنۍ زمانه کې د ټولنې هرې طبقې ته د هغوی په ذوق سندرې وایي. سندرغاړې نازیه اقبال له دې وړاندې هم ویلي وو چې خاوند یې غواړي د دې اولادونه په لندن کې غوره تعلیم وکړي، نو له همدې امله به تر ډېره په لندن ښار کې پاتې شي. خو لندن ته د تګ وروسته سره ډېر زر جدا شول. نازیه اقبال اوس هم په ډاډ سره وایي چې هیڅ داسې پرېکړه یې نه ده کړې چې ګواکې سندرې دې پرېږدي، بلکې په لندن کې به هم دا مسلک پرېږدي چې وخت ناوخت به د نړۍ پښتنو په کنسرټونو کې برخه اخلي. د نازیه اقبال خاوند په خټه افغان دی او هغه نه غوښتل چې نازیه اقبال هم په پاکستان کې د غزاله جاوید په برخلیک اخته شي، نو له همدې امله یې لندن ته کډه کړې وه، خو اوس یې لارې د ټول عمر لپاره جدا شوې. نازیه اقبال په داسې حال کې له خپل خاوند څخه طلاق واخیست چې تیر کال یې خپل سکه ورور د دې په 2 ماشومانو جنسي تیری کړی و او د همدې قضیې په اړه یې پاکستاني حکومت د هغې ورور نیولی و او د مرګ سزا یې ورته ورولې. خو نازیه اقبال لندن ته د تګ وړاندې خپل مجرم ورور وبخه او هغه دوسیه یې د مور په واک کې ورکړه. اوس نو ښایي ورور یې هم له زندانه آزاده وبخښل شي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې نازیه اقبال ولې خپل خاوند پرېښوده؟ د دې شاته قصه څه ده؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بله ویډیو د الله په امان.